جاپان کې د تبلیغ ډېر ښه کار روان دی، دعوت و تبلیغ، او څلور پکې مرکزونه دي غټ غټ. یو مرکز ته اچینواري مرکز وایي. اچینواري ښار دی، یو شهر دی، نو په هغې کې د تبلیغ والو مرکز دعوت و تبلیغ. بل مرکز دی سکایماچي ورته وایي، دا شهر دی، سیټي ده، دا مرکز په هغې کې دی. او د دې چې کومه صوبه ده نو هغې ته ګیماکون وایي، دا صوبه ده. دریم مرکز په ناګویا سیټي کې دی. ناګویا دا شهر دی، ښار دی، په هغې کې تبلیغي مرکز دی. او صوبه آیچین ده. او څلورم مرکز چیبا دی، چیبا مرکز، دا د ټوکیو سره خوا کې یو شهر دی، غټه صوبه ده او مرکز دی چیبا. او پنځم مرکز ابینا دی، دا یو صوبه ده، ګاناګو ورته وایي، په هغې کې یو شهر دی ابینا، هلته مرکز دی. او شپږم یو بل مرکز دی په ټوکیو کې، په خاص دارالخلافه کې یو غټ جومات دی، مدني مسجد، په هغې کې د تبلیغ والو مرکز دی. خو د ټولو نه لوی مرکز چې دی هغه سکایماچي کې دی. د هغې نه باقاعده تشکیلات هم کېږي، هلته کله پابندي نشته، باقاعده د هغې نه جوماتونه وځي، د پیدل جوماتونه هم ګوره، پیدل جوماتونه هم په جاپان کې ګرځي الحمدلله، او داسې عام جوماتونه هم د هغې نه ځي. سکایماچي دا لوی سنټر دی او دا لوی مرکز دی، دا شپږ مراکز دي، څلور نه دي، ښه شپږ مراکز. باقاعده د بهر ملک نه چې کوم مشران دي، پاکستان نه، انډیا نه، بنګلادیش نه، افریقې نه، او دارنګې د انګریزانو د یورپ ممالکو نه، نو دغې مرکز ته دي باقاعده مشران راځي، د هغه ځای نه تشکیلونه کېږي، پیاده جوماتونه مو ځي. او د مستوراتو پکې ډېر عجیبه کار روان دی. هلته خو یوازې د پاکستان نه دي، د پاکستان نه چې کوم خلک تللی دی او هلته خپل کاروبار کوي، نو ډېرو سره هغې فیملي ده ورسره، کور دی ورسره، مستورات په هغې کې لګیا کار کوي. او بعضې داسې جاپانیان چې هغې خدای پاک مسلمانان کړي دي، په هغې کې هم کار کوي. د بنګلادیش خلک، د سریلنکا، او دارنګې د مختلفو ملکونو. جاپان خو یو تجارتي ملک دی، نو د ټولې دنیا خلک پکې موجود دي، هم د مسلمانانو ملکونو او هم د غیر مسلم ملکونو، هر قسمه خلک موجود دي. باقاعده پکې د مستوراتو د زنانو جوماتونه چلیږي. هسې خو چې کوم زمون د مسلمانانو جومات دی، نو هر جومات د تبلیغ سره جوړ دی، هر جومات ته باقاعده سرکاري پابندي نشته، د هغې امام او د هغې چې کوم مقتدیان دي تبلیغ سره جوړ دی. زه چې کوم جومات ته بتلم او چې کوم ځای زه دیروم، هلته جومات ته، هلته کې زموږ دوستان دي، حاجي بشیر صاحب، د هغه جومات د کمیټې هم ممبر دی، او د خلکو هم پکې اعتماد دی، او تبلیغ کې هم الحمدلله ډېر خدمت کوي او ډېر کار کوي، د هغه خاندان، د هغه قوم، بشیر حاجي صاحب. نو د تبلیغ پکې ډېر زبردست کار روان دی. او د مارونو هلته چې کوم خلک مسلمانان شي، نو چې ایمان راوړي، نو بیا خو د ایمان نه پس ډېرې خبرې دي که نه. یوازې دا خو نه ده چې یو سړی کلمه وایي مسلمان شو بس خیر و خلاص، په هغه چې محنت ونه شي هغه واپس بیا ځي، نو هغه ته بیا د ایمان خول، هغه ته عقیده خول، هغه ته منځ خول، هغه ته روجه خول، او هغه ته دین خول. دین پوره سیز دی. او هغه ته حرام حلال خول، چې دا حرام دی دا حلال دی. دا ټوله ذمہ داري بیا د تبلیغ والا دوستانو ده، دا ټول هغوی سنبالوي. دا ډېر غټ کار دی. ګورئ تاسو ته دلته د تبلیغ څه پته نه لګي. اوس هم ډېرو خلکو ته چې دلته ګشتونه کوي او تبلیغ ورته ووایي، نو ویې لکه مونږ خو مسلمانان یو، بار ملک ته دی تبلیغ کوی که نه، نو بار تاسو ته پته نشته چې هلته څومره کار د دعوت روان دی. دا ما په خپلو سترګو لیدل. باقاعده چې دا کوم مسلمانان شو، په دې به محنت پکاري، دی به څوک سنبالوي. دا چې کوم مسلمانان شو، هغوی خو صرف کلمه ووایي، هغوی ته به دین څوک ښیي، حرام حلال به ورته څوک ښیي، هغوی ته به دا څوک ښیي چې نکاح د سره حلاله ده او د سره حرامه ده، دا شی به خورې دا به نه خورې،
ستر بکې پرده بکې منځ بکې روژه به نیسې او دس بکې دا خو دین خو ډېر لوی شی دی دا به ورته څوک ښیي هلته دا ټول نظام او ټول کار دا د تبلیغ والو په لاس کې دی ښه زبردست محنت کوي بعضې پکې داسې هم دي چې دلته تبلیغ کې کال کال لګېدلی دی که مولانا صاحب چې د دغې جومات مدني مسجد امام دی د هغه یو کال په تبلیغ کې لګېدلی هغې لګی محنت کوي او بعضې خو زمونږ داسې تبلیغ والا دوستان هم دي چې هغه تلي دي نو بیا ساړه شوي دي لکه څنګه چې دلته د زړو ملګرو جوړي باقاعده او مشران وایي چې زاړه ملګري را جوړ کړئ چې دي نه کار والی ده ولې غلې ناست دي دقه رنګې هلته هم په زړو ملګرو محنت ما دې ته وایي چې د خدای خاطر وکړئ تاسو راغلی دلته خپل کاروبارونه هم دي بېشکه کوئ خو یوازې دنیا خو نه د آخرت هم دی که نه دلته جاپان کې په خدای یقین وکړه خلک اسلام ته تږې ناست دی افسوس څوک ورته دین وښیي افسوس څوک ورته ایمان وښیي افسوس څوک لاړ شي ژبه پکار ده باله خو ژبه نه راځي زه خو چې لاړم نو همدغه دوستانو زما ترجماني کوله هلته د کوم ځای نه خلک لاړ شي ویزه لګولې ګران دی اسان کار نه دی بیا هلته زندګي تېرول اسان کار نه دی هلته پوره ګراني ده زمونږ ملک به وبخې دلته خلک وایي ګراني ده تا ته هلته پته نه لګي چې هلته څومره ګراني ده هلته کې یو سیب تا ته په 2000 او په 3000 روپۍ میلاویږي دومره ګراني ده هلته هوټل کې چې روټۍ وخورې نو د 10-15 زرو نه د کمه خرچه نه راځي چې معمولي روټۍ وخورې خو زبردسته ګراني ده هلته کې چې په ګاډي کې دی او ټیکسي کې نو معمولي خبره نه ده دا نه چې ګنې 1500 روپۍ به ورکړې 600 به ورکړې 1000 روپۍ به ورکړې هلته د 20-25 زرو نه وروسته شته دی نه خو زبردسته ګراني ده راکوټې غوندې معمولي غوندې د انګورو غونچک په ټوکي یو بازار کې مونږ روانو ما سره حاجي ارشاد حاجي صاحب مو بشیر حاجي صاحب دی مو دا ګڼ ملګري دوستان را سره نو په بازار کې ځای په دی داسې ده هغه دوکان نه چې هغه د فروټو غټ دوکان دی هغې کې خو ګراني وي دا چې کوم د دوکان مخې ته دا ورکوټې غوندې زمونږ ګاډۍ وي هلته ګاډۍ نه هلته داسې یو تخته لګېدلې او په هغې فروټ پراتی نو قیمت یې مو سره لیکلی دی نو راکوټې غونچک چې ماشوم هم پرې نه مړېږي بوټینې غونچک د انګورو په 4000 د هغې په روپو یعنې 8000 روپۍ ته جوړېږي دومره زبردسته ګراني ده ټول پلازه باندې چې ته ټیکس ورکې مونږ خو 10 روپۍ ورکو او دلته سپېمې چیتې کړي خو ګراني شوه تبی شوه او ګراني شوه او خلک مړه شو واقعي مونږ ته دا ګراني ده زمونږ پیسه هغسې نه ده لیکن هغې کې په ټول پلازه چې ورکې نو 2500 او 3000 روپۍ به په یو ټول پلازه جمع کړي دا هغه ځای په شوق خلک ورکوي هغې وي دا زمونږ ملک دی پرېږده چې زمونږ دا ملک آباد شي دا ټیکس که مونږ نه دي نو دا واپس مونږ له را روان دی دا په مونږ لګي مونږ خلک ټیکس ته ولې غاړه نږدو مونږ ټیکس ولې نه لګو ځکه زمونږ ټیکس په مونږ نه لګي هغه د غټو خلکو جیبونو ته روان دی زمونږ ټیکس زمونږ مشران بارو باسي ځان له بنګلې پې جوړئ ځان له پلازې پې جوړئ ځان له جزیرې پې اخلي په بار ملکونو کې او په پاکستان کې ځان له پیسې پې جمع کوي نو مونږ خلک ټیکس تملا ماته ده چې وروره وصول مانه شو مزې دې پې هغه خلک کوي ولې هلته هغه ټیکس واپس په هغوی لګي او زه به درته یو ډېره عجیبه خبره ده وکړمه چې هلته ملګرو راته وویې وایي زمونږ نه ټیکسونه جمع کېږي هر شي کې ټیکس دی ټیکس او ډېر زیات ټیکس وصولیږي نو دا ټیکس د پاکستان والاو نه هم چې څوک کاروبار کوي او د جاپانیانو نه هم هر څوک چې هلته اوسېږي نو ټیکس به ورکوي په هر شي باندې ټیکس دی بس ټیکس ورکوي نو هغې وایي مونږ د ټیکس ته خوشحالېږو چې دا ورکو ولې وایي چې کال تیر شي کال نو زمونږ هغه ټول ټیکس حکومت سره جمع شوي په کاغذ جمع شوي نو هغه ټیکس نه 1.5 کروڑ 2 کروڑ 3 کروڑ روپۍ جوړې شوي وي نو هغه راله واپس راکړي دا والي تاسو زمونږ په ملک کې کاروبار وکړه تاسو زمونږ ملک خشته کړه تاسو زمونږ د ملک صنعت مضبوط کړه تاسو زمونږ د ملک معیشت مضبوط کړه دلته ما سره کار وکړه نو هغه 1 کروڑ د چا جمع شوي 1.5 کروڑ 2.5 کروڑه د هغه ځای پیسه ګورئ نو دا راله واپس راکړي نو مونږ پې خوشحاله یو په ټیکس مونږ وایي داسې خو پیسې نه جمع کېږي خو د ټیکس په شکل کې زمونږ پیسه جمع شوه داسې ملک دی زمارونو په خدای یو څو کمی دي پکې یو څو هغه کمی دی پکې خدای پوره کړي یو کمی پکې لوی د ایمان دی چې ایمان پکې نشته
د خپل رب سره هغه تعلق نشته کم تعلق چې زمونږ د خپل رب العالمین سره دی. د حضور پاک سره د ایمان نسبت نشته، د قرآن شریف سره د ایمان نسبت نشته. دا یو غټه کمی ده او د دې کمی هغه منفي چې کوم اثر دی نه راته وایم اخره کې انشاءالله العزیز. نو خبره مې دې پورې کوله چې دغه زه خو د دې ځای نه به څنګه ځم. نو تبلیغ والا چې لاړ شي نو هغه ملګري چې هلته کوم مسلمانان دي هغه سنبالوي، بیا هغې ورسره ګرځي، باقاعده هغې پې ګشتونه کوي د بار ملکونو نه چې لاړ شي او هلته هم هغې لګیا دي، ډېر لوی محنت کوي. ډېره لوی خلک د جاپان د تبلیغ د برکت نه خدای هلته مسلمانان کړ. ما په خپلو سترګو لیدل. تبلیغ وایي څه کار کوي؟ دا به نه وایي زما رو بلکل که د قیامت پر ورځ زما او ستا نه خدای تپوس وکړي چې تا خو هم څه نه کول، نو که بل یو امي سړی د خدای په لار کې ووت، یو مولا د خدای په لار کې ووت او بار ملک ته لاړ او یا په پاکستان کې دنې خلکو ته منځونه او خلکو ته اودسونه خول، نو ته رکاوټ ولې جوړېدې؟ نو د خدای په دربار کې به بیا الله له څه جواب ورکړم؟ دا ما په سترګو لیدل. هلته څومره لوی محنت شروع دی، په جاپانیانو محنت شروع دی او د جاپانیانو نه علاوه چې کوم زمونږ مسلمانان دي او هغوی د لارې نه بېلارې شوي دي په هغې محنت شروع دی. په زنانو محنت شروع دی، په ماشومانو محنت شروع دی. که دا محنت دی خو ټول مسلمانان چې هلته ټول بربنډېږي. که دا محنت دی نو ټول ورپسې روان دي. دا دغه محنت بچ کړي دي چې کم محنت دی. او ما ته چې به هلته څو کم ملګري میلو شو نو هغې به ما ته مونږ ته څوک ما به ورته ما د خپلو مسلمانانو باندې ډېر لوی محنت وکړ چې خپل کم مسلمانانو د الله فضل و هلته به خلک ما ته را جمع کېدل. دا زما تقریرونه اوري که نه نو دا واړه به مو دا ځوانان به مو دا به چې کوم ځای به زما ډوډۍ و هغې به په نیټ ورکړل نو دا خلک به د دنیا هغه جومات ته رالل مینې د وجې نه چې دی راغلی دی د دریو څلورو ګنټو په مازل دومره لرې لکه د لاهور نه دلته داسې به خلک رالل جومات به لبریز شو. نو ما په هغه خلکو به محنت کو چې دا خلک د خپل اسلام او د رسول الله مبارک د پټکي لاندې خپله زندګي تېره کړي چې د دې ژوند د پیغمبر مبارک د پاکې لمنې نه بار نه شي او د سنتو لاندې د دوی ژوند تېر شي چې دی ملک ته مونږ د خندا نه شو، زمونږ اسلام پورې خندا او ټوقې ونه کړي چې دا لا مسلمان دی. نو ما ته به هغوی مونږ څوک وو که ځان بچ ساتل غواړئ دلته په دغه معاشره کې چې کوم ګندونه دي د بربنډتوب او د هغې نه ځان بچ ساتل غواړئ نو د تبلیغ د چترۍ لاندې ځان راولئ، بس دې نه بغیر نشئ بچ کېدی، په دې به بچ کېږي. بلکل ټیک خبره ده. نو شکر الحمدلله پکې ګشتونه او هر څه پکې کېږي او هسې خو ما تاسو ته چې هر جومات دا د تبلیغ دی. ښه د هغې نه علاوه د سکول عجیبه سیسټم دی. سکول ناشنا سیسټم لري. دلته کې خو ماشوم به سکول ته ځي نظم جاړي به درته او چې سکول ته لاړ شي نو په منډه غوبلې جوړ کړي چې بیا به کور ته ځم. هلته کې چې ماشوم د 3 کالو شي ماشوم رکوټي وي لا پوټینې ماشوم د 4-5 سال عمر ته چې ورسي نو سکول کې به داخل پرایمري سکول او هغه سکول کې چې ماشوم داخلي د هغه سکول نوم یې څه دی؟ تربیتي باغ، تربیتی گارډن، د ماشوم د تربیت باغچه. سکول ورته نه وایي، د ماشوم د تربیت باغچه هغې کې یو ماشوم داخل شي. 3 کاله هغوی ته کتاب نه ښیي په سکول کې. دا ورته نه ښیي چې دا الف دی او دا ب دی او دا ا او بی او سی او ډي، دا بلکل ورته نه ښیي. 3 کاله په سکول کې دا کېجي او نرسري کې ورته موږ وایو ماشوم له تربیت ورکوي. عجیبه نظام. هغه ماشوم له څه تربیت ورکوي؟ بچې جامې به څنګه اچوي، بچې چې متیازې وکړي ځان به څنګه پاکې، بچې لاس به څنګه وینځي، بچې ډوډۍ به څنګه خوري، چای به څنګه څښې، بچې سهار به څو بجې پاسې ماښام به څو بجې ویده کېږي، بچې مور او پلار سره به څه زندګي وي، د مور او پلار به څنګه خیال ساتي، بچې د استاد به څنګه خیال ساتي، بچې معاشره کې به څنګه ژوند تېری، شور به نه کوي، چغې به نه وي، چاله تکلیف به نه ورکوي. دا هر څه ورته ښیي مکمل. دا ماشوم دلته ګورې مور او پلار هغه چل بچي ته نشي ښولی. دلته دا بچې د مور پلار نه په خپله زده کړه کوي، مور پلار ته ګوري نو هغه چل کوي. دلته ورته صرف دا وایي چې هله جامې واچوه، سویټر ورته په خپله اچوي، دلته مور هلته ورته په خپله نه اچوي، شا بچی سویټر واچوه.
نو چې غلط یې واچوي نو په مینه محبت ښکلي کړي وایي داسې مه واچوه داسې واچوه شابه نو چې بیا غلط واچوي نو بیا یې وباسي ورسره خواري کوي شابه داسې واچوه د ټولو وړو په مخ کې دا چل ورته ښیي سپلی به سنګ پخپو کې بچې بوټان به سنګ پخپو کې هلته بوټ استعمال دی سنګ به پخپو کې ټول واړه ورته ګوري په یو یو واچي چل ورته زده کړي هر ماشوم چې دا د څلورو پنځو کالو دی نو ځان سره به برش او ټوت پیسټ په بسته کې سار خامخا راوړي د وخت نه په دې بلد دی چې څنګه یې راولي هله به چې ټوت پیسټ وکړه او د سونه خو نه کوي منځونه خو یې نشته ټوت پیسټ وکړه دا ماشوم به لګي برش به وایي ټوت پیسټ به وایي ماښام به غرمې ته چې بیا ډوډۍ ته کښېني هله شا به یې ټوت پیسټ وکړي بیا ټوت پیسټ وکړي چې ډوډۍ وخوري شا به بیا ټوت پیسټ وکړي بیا ټوت پیسټ وکړي ښه چې کور اوده کېږي بیا به ټوت پیسټ کوي او چې راپاسې بیا به کوي او ماشومان یې د برش داسې بلد کړي داسې چې هر ماشوم په کور کې پلار او مور ته وایي چې بابا برش ته نه پاتې شو برش ته ونه وو ټوت پیسټ استعمال دی هر ماشوم چې ته ورته ګورې تک سپین سپین خشته خشته غاښونه یې نیولي ښکلې ښکلې هلکه دا ولې وایي دی د سکول نه تربیت دی مې زمونږ خلک خو ورته ماشوموالي نه نسوار په شونډه کې ورواچي او پلار د زوی په مخ کې په شونډه کې په لاندې شونډه کې یوازې نه په بره شونډه کې هم نسوار ورواچي نو ماشوم هغه چل زده کړي زوی ته وایي ورشه بچې شابه د بازار نه نسوار راوړه نو چې نسوار راوړي نو زوی ته لږ لږ وګرئ نو په شونډه کې ورواچي نو خوند ورو والي بچې ورشه ماله سګرټ راوړه نو په لاره چې راځي نو یو کشت هغه هم وباسي او پلار د زوی په مخ کې سګرټ څکي نو چې هغه کم نیم پاتې شي نو چې پلار بار اوځي نو هغه زوی راولي نو هغه نیم هغه اوس دا چل په مونږ کې دی مونږ نه بچو دا چل زده مونږ د هغې په مجال شته چې هلته دی د زوی پلار د زوی په مخ کې سګرټ وڅکي مور دې د بچي په مخ کې سګرټ وڅکي استاد دې په سکول کې سګرټ وڅکي د بچو په مخ کې مونږ خو ټول عمر ټوله زندګي په نسوارو تېره کړې خدای چې په دې کې څه جنت دی او بعضې لا په سپېمو کې اچوي یو مولي صاحب خدای دې وبخي اوس پاتې شوی دی نو هغه به دا ګپه راواغېشته داسې او هغه به یې راغی په سپېمو کې وی دلته ومنډل او بیا به یوازې منډل نه رابېخ کړ میدا جوړ دماغو کو قوت دیتا ہے نو بیا به نور راواغېشتل پرې بله سپېمه کې به ومنډل نو داسې بیا کړې بره به یې راخ کړ نو بیا به یې راواغېشتل په یو چونډی به صبر نو چې هغه نسوار به څونه بره تلل نو یو یو چونډی به یې په یو یو سپېمه کې اچوله هلکه دا پوزه خو د هوا دپاره د اکسیجن دپاره خدای پیدا کړې ده چې ته پې ښکلې صفا هوا بره راکاږې دا هوا بره راکاږه چې دا د وینې سره د اکسیجن مخلوط شي او ستا وجود له پیدا ورکوي نو دا ستا د نسوارو خوټکڼی ده پوزه کې نسوار وی دا د پوزې نسوار دی او وی دا ما ته یو طالب وی لکه دا نسوار خدای ته وګوره وی مولوي صاحب ته واچوه چې تا ته پته ولګي وی ته خوند نه دی اخیستی وی دا چې دی واچول په هوا به ګرځئ مې او تم پرون د سپومې نه راکوش وې پرون دی چولې سپومې ته رسېدلې وې هلکه مینه ته خو نسوار نه چې غاښونه یې داسې نسواریانو په شان دي ښه نو به هر کیف نو دا په څوک په سپېمو کې اچوي او څوک یې په شونډه کې لاندې اچوي څوک یې باندې اچوي نسوار خوشې شی ته بل نشته څخه غاښونه نیولي نسواري سړي خفه کېږې ما ته پته ده دا ستاسو مرض دی نو دې نه ځان ساتئ دا خو دلته ګزاره کوي خلک سګرټ یې څکي د دنیا جاپان کې هم سګرټ رواج شته سګرټ خلک څکي لیکن خلکو داسې هغوی خاص صحیح نه دي ازبکستان کې هم سګرټ خلک څکي لیکن په عام میدان کې سګرټ نشي څکي د سګرټ ځان له کمره ده نو هلته به ځي نو هلته به سګرټ څکي هسې زما وروڼو تاسو ته یو خبره کوم دا مشران دلته ناست دي پخوا به ګورئ پلار د دوی په مخ کې نسوار هم نه اچو او پلار به د دوی په مخ کې سګرټ هم نه څکه بچي به محفوظ بچه که نه بچې شابه ورشه یو سګرټ راوړه هل په منډه راوړي نو چې نیمه څکي نو باقي نیمه غورځوي نو هغې راولي نو ویست خو شیشې د نسوارو نه بل نشته غاښونه پیغمبر مبارک به مسواک ووه رسول الله مبارک اخیری عمل مسواک و بالکل چې کله وفات کېږي مسواک مګي بی بی عایشه فرمایي وي ما سینې ته ډډه والده زما رور راغی عبدالرحمن و بیده سواک لاس کې مسواک پیغمبر مبارک وته په شوق قتل زه په پوه شم چې مسواک ته اړه کېږي مې د الله رسول مسواک ته دې زړه کېږي سر مبارک یې وړقو نعم ما هغه ته ویې راکړه مسواک مې ترې واغېست وی قسم دی حضور پاک داسې ښکلي مسواک ومږو چې په ژوند کې داسې ښایسته مسواک چاته نه ومږلی او چې مږی نو کلک و
عائشہ بی بی فرمائی نو ما وتوی دا اللہ رسول الینه لک پوستے کم نرمے کم وی سرے وڑقو چی او مبارک نو ما ولا مسواک پخپل غاخونو کی خب زور ورکو چکونا میں پیو لگول خم نرم کو خم پوس کو دا غینا پس حضور پاک مبارک مسواکو مگا او چې وی مگو نو ما لے راکو نو ما ویدا خود رسول اللہ مبارک دلالو لو مگلی مسواک تے نو زر ما پخپل خلکی واو ویزا غا بختور خدم چې اخر وقت زماو دا حضور پاک مبارک لاڑ خدای ہو دے کردی خدا غینا پس روح لاڑ پروازو نو پیغمبر مسواک باندې زور ورکی تسوکو مسواکو مگے همون پکی نسواره چه مسواک غاخون سپینی سپین غاخون سمر چمک کوئی پلک او نسوار خړی مسواک اوره مضبوطی نسوار اوره خیجی مسواک کی سوک مگی لاله پاکی میدے لفیدہ ورکی نسوار چه چی دا نسوار تیری کی میدے لتاوان ورکی دا میدے کینسر وسر پیدا کی او مسواک کی سوک مگی خلین خوشبوئی دی خوشبوئی او چه نسوار چه دا خلین بدبوئی دی نسواری سڑے خو مانا کل دا مسئلے تا پوس کئی نو دا خلا را تا را نزدی کی و چه را نزدی کی نو زیم خدای ڈیران کے خاخے والے دا جو بوئی تی روان شی او چه لانٹوشیو کی مون خسپین جامی وی نسواری سڑے چه کل پا پوز اللہ کی رو زیم دا خدای خیر پکے واچے چه کلاس ور کی زمان طول جامی دا نسوار ہو دا بشیر جانا تا خو جا نسوار ندے چولی تا سے واچا وچے پتا خوری لگی وی دے سر خلق برالو دی خدای ریتے ساتا خشین ندے دمارو بہر کیف اگوی سکی اگوی دا ٹوت پیس سر بلک دعوت پا سکول کی استاس خواہ دعوت پا سکول کی مس نرس چے وطاوئی او یا ٹیچر چے وطاوئی میل دیو کفی میل لک دیو کجینیر دا تاریخ ہے دا سے بلد کڑی دا سے دا ٹوت پیس سرا لکا انسان چے اوبوتا تگیشی او اوبس کی ہر ٹیم بس اگوی مسواک مگی غاخون صفا خسطرہ آلا دار سے چلوتا پا درے کال سکول کے سبق نشتا دا تربیت ورکی دام وطا خی چے بچے دا روڈ نبسنگ تیریو دے روڈ بسنگ کراس کے سر بجلے بلے شو درے گے با نبزیگ ورے بچے پلار دا تشیشے پروتی اگر بوچتے علتا ڈسبل کے بغور دے بچے پلار با پانا نغور دے کاغذ با نغور دے دعوت سبق خی بل چالا ضرر بناور کے تکلیف بناور کے دا ملک تا قانون پورا پابندی با کے ارسا و تخی دے ما شم دی او دا والا ٹاپیانی ورکی دا استازان پسکول کے دندے و سرکی لوبے ور سرکی خوراکونا والا ورکی اگا ما شم دا منگ ما شم خو سکول تا تلو تا خپکی گی چیز سکول تا دم خپکی گی تا تماویلی دی اگا یوزل یو غل راغ غلے کولا یو معشوم ویخو نو اغل و توی چپ شا شورو نکی وی خدا مارا بستا پاک یو سے گنی چغی وام دا ما دا بیگ یو سے گنی چغی وام نو دلتا که خو معشوم پا دے خوشحالی کی چیز سکول چوٹی دے چوٹی با کہلے التا معشوم کور تا خپکی گی سکول تا خوشحالی ولی سکول کے وطا طولو دا لوگو سیزونے خودی بال ڈنڈے ڈوڑے خوراک تاپیانے چپسونا معشومان زغلول طول معشومان دیتا خوشحالی جس کل تا بکل ازم چی چوٹی شی کور تا خپای ولی چی کور تراشی بس کور کے بیا رو جنی ولی کور کے بیا دی شور نشی کوئی دا معشوم بلکل شور مند دلتا خو معشومان سمرا پنگا پنگا شورونا کئی التا دا پنگا پنگا شورونا نیستا پک کدا غی چی شور یو کا او گاونڈی با فوراں ٹیلیفون کئی پولیس تا چی دا خوب نو باسی دے گاونڈی معشوم شور والے کئی اغیبا پمند راشی او تاوی دا شور والے کئی کتا ہوتا ہے ناجوڑ دے اسپتال تا ہوئے گا ناجوڑ دلتا ہوئے ساتھی خلق کے ہوئے تباہ گیا کتا ہوتا ہے چی دا اوگی دے ورکا روڑے کھا سچل دے ولی روڑے نشتا دا تگی دے ورکا ہو بکل دا جوس والی ورکا ہو لکھا لیکن معشوم التا جڑول بالکل بنا دی پکور کے التا خود دیوالون دا کورون نشتا خواہ خواہ کے دیو بالکوٹی دی نو التا شور بالکل بن دا معشومان پا دی پارکونو کے دا خالی اتوار پر چوٹی وی لو بے کئی لوی چنگ چنگی جوڑ کری علاکہ دا ولی وی دا شپگ رضی دوی دا پینزر وزی خودی پکور کے رو جانی ولی چنگ چنگ نشی کولے نو دا دل تروتی دی پارکونو تو نزلاغ بڑا سو باسی یو بل سر خاندہ کندی او چنگا چنگا کئی جگڑا نشتا سیبا چالا تکلیف نشی ور کولا
چې دې ګاونډ کې تاله چا تکلیف درکړه ضرر یې درته ورسو د کور مخې دی تر کاغذ وغورځو ډیران یې درته وغورځو او پولیس ته یې رپورټ وکړ اب راشي تحقیق به وکړي هغه ته به وایي نن ګل بخنه خو سبا بیا ونه کړي که سبا بیا وکړل بس پولیس به راشي کور به وله جرنده کړي وزره دی کور نه او ته ما په دې علاقه بند کړې د دې علاقې نه به 15 میله 6 میله 10 میله کې دننه راننوځې نه وځه دلته منه دلته خو د بدماشانو د لاسه جون نشي تېرولی خوا کې د چا کور دی ته وایي دا دیوال دا زما دی دلته جون تېرولی شي نه هلته دا شی نشته تا تکلیف ورسوه حکومت پر باندې هغه علاقه بندوي چې دې علاقې ته به ته نه راځې کور خرڅوه بل خوړه ته ولې مرګ انسان له تکلیف ورکوې دا ټول تربیت په سکول کې ښودلی کې ماشوم کوټ به څنګه اچې او دسماتې به څنګه کې ځان به څنګه پاکې ماشومانو سره لوبې به څنګه کې د ټولې خبرې په سکول کې ښایي 3 کاله په سکول کې تربیت ورکوي خو خفه کېږئ ما زمونږ په سکولونو کې تعلیم شته او تربیت نشته مونږ په خپلو مدرسو کې د خدای فضل دی په اسلامي مدرسو کې تربیت ورکوو زه د دوره حدیث طالبان چې مولیان دي مولیان د دوره حدیث طالبان خو میاشت 2 میاشتې پس پټکي تړي مولیان دي په خدای یقین وکړه د هغوی هم تربیت ورکړو د هغوی ته هم دا وایم چې ژوند به څنګه تېروئ بار د علماو به قدر کوئ د مشرانو به خیال ساتئ جنګ جګړې به یو بل سره نه کوئ بحثونه به یو بل سره نه کوئ د هغوی ته چې کوم شی پکار دی موږ تربیت ورکوو نو ورشه وګوره زموږ طالبان زموږ د مدرسو د استادانو لاسونه ښکلوي ښکلوي که نه ښکلوي د سکول بچی چې تر سکول د استاد لاس یې ښکل کړی نه زمونږ طالب زمونږ نه قربانېږي د پلار او مور دونه خیال نه ساتي چې څونه خیال زمونږ ساتي زمونږ نه قربانېږي زمونږ طالب چې په لاره ځي او ته ور وخېږې سوال نه پیدا کړي تا نه مخکې لاړ شي سیټ به راته پرېږدي او د سکول استاد چې راته 10 کاله په سکول کې سبق ویلی دی او ګاډي ته راوخته نو سټوډنټ شاګرد یې ناستې سر ښکته کړي هغه ته ودرېږي نه سیټ ورته نه پرېږدي د اختر مبارکۍ له ولې نه موږ له چې د اختر مبارکۍ له راځي تش نه راځي که غریب د ځان سره 2 سیوان راوړي خو راځي راځي مینه کوي محبت کوي را سره زموږ بچو سره مینه محبت کوي زموږ کور سره مینه محبت کوي د مدرسې بچې د سکول بچې کې دا نشته د خپل استاد قدر نه کوي ولې د تا ته سبق نه دی خو سکول استاد دا څه استاد دی ما خو کړی دی او الحمدلله زما د سکول استادان خو اوس نشته ټول وفات شوي دي لیکن ما د خپل سکول د استاد قدر کړی عزت مې وله کړی دی احترام مې وله کړی دی ودرېدلی یم ورته ښه په ډکه خوله مې ورته ستړي مشي ویلي زه د استاد د بچو اوس هم قدر کوم چې زما کوم استادان دي او د هغوی د بچو اوس هم خیال ساتم دا زما ما ته سکول کې 2 ټکې ښولی ما ته سبق ښولی ما ته انګریزي ښولی ده ABC ښولی خو زما د سکول استاد دی زه قدر کوم نشته دا شی دا تربیت ستا په سکول کې نشته دا زمونږ سکولونو کالجونو کې ورشه وګورئ الګ سټوډنټ د خپل ټیچر د استاد اس پروا نه ساتي جنگ ورسره کوي جګړه ورسره کوي ستغې ورته وي مخامخ ورته ودرېږي پروا هم نه ساتي موږ له موټرې صفا کوي ته ورشه که نه سکول کې الګ ته ووایه وایي زما را سپلی صفا کړه هلته په سکول کې ماشومان ګرځي او دا کاغذونه به راغونډوي او صفایي به کوي او ټیچر به ورسره په خپله لګیا موږ خپله دارالعلوم حقانیه کې په شته میاشت کې یو ځل صفایي وي صفایي نو موږ ته محتمم صاحب وایي چې طالبانو ته ووایي چې دا مدرسه صفا کړي یقین کوه زه په خپله پاسم ورسره جارو راوالمه وایم زه نه سره صفایي طالبان زموږ نه مخکې منډې وي پرون زه تللی وم دا اسلامي پېښور یونیورسټۍ کې د مطالعې سیرت یو ډپارټمنټ و چې د 7 کالو نه شاړ پروت و هغه زموږ د ګورنر صاحب غلام علی جي صاحب چالو کړ هغه کولاو کړ نو هغې له زه غوښتې وم څه نور علما مو نو بیان هم کوو نو هلته کې څه ذکر راغی ما نه چا تپوس د جاپان وکړه ما د هغې بیان ورته شروع کړ نو هلته یو پروفیسر څه وایي الله اکبر یو پروفیسر وایي وی دلته کې ما یو سکول نو په هغه سکول کې مې ټیچر ته وایي چې په دې ماشومانو صفایي کوه سار چې راشي د سکول په صفا کوه چې دا بچو کې لږ یو فوټې تربیت وایي
وی څو ورځې پسې راته ټېلیفون وکړه چې پروفیسر صاحب زه خو دې په خلکو سپک پلمه کو سړی وکړه جنۍ وکړه ښځه وه زما خو یې غټه بېعزتي وکړه مې ولې وایي ماشومانو ته مې چې دا پاڼې غونډو راځئ زه هم د سره غونډوم دا زمونږ سکول دی چې صفی کړو وایي سبا یې راته پلار ټېلیفون وکړه چې ما خو دا ماشوم سویپری له نه یې درلېږلی چې ته په ده باندې پاڼې غونډی دی خو ما دې له درلېږلی چې سبق ورته وښیې ته ورته پاڼو د غونډولو چل ښیې دا زمونږ ژوند دی کبر والا سوټه چې زمونږ په سر کې کومه پرته ده قسم په خدای دا ډېر خطرناک شی دا پیغمبر نه دی خوښ کړی کبر مونږ کې کبر ډېر زیات دی لکه نه په سکول کې دی یو استاد یو بچي ته وایي چې راشه دا ځای جارو کا ابا پلار ته وایي او پلار به فوراً سبا راځي استاد به د ګریوان نه نیسي چې دې ما له ځای جارو کول نه رالېږلی دی که سبق نه رالېږلی دی نو استاد ته پکار دی چې ورته وایي چې یوازې سبق نه تربیت پام ورته ښیي چې د سر نه د کبر دا سوټه وځي چې زمونږ په خلکو په سر کې دا کم کبر پروت دی دا شی هلته نشته 3 کاله مکمل تربیت ورکوي عاجزي به خبرې چې کوي د جاپانیان اوهو شور نشته چغه نشته یو بل سره خبرې کوي دونه پستې نرمې خبرې کوي چې خبرې سړي له خوند ورکوي دا ټول تربیت ولا په سکول کې ورکوي ورو ورو خبرې په قلار قلار خبرې دا چغې او شور او سورې او غوبل دا بالکل نشته دا په زور آوازونه بالکل نشته دې دپاره وایم چې دا زما د رسول الله مبارک اخلاق دي قسم په خدای هغې خپل کړي او مونږ کې دا اخلاق نشته 3 کاله پس بیا چې په سکول کې داخل شي نو بیا د ماشوم عمر ته ګوري 1400 کالو پورې دته بیا سبق ښیي 3 کاله تربیت سبق شروع شي 16 سال کې هغوی لسم پاس کوي پیل کول پکې نشته 16 سال پورې چې سبق وایي دا نشته چې ورېږه نتیجه وباسم دا پیل او دا پاس ټول پاس کوي پهلی جماعت نه والا لسمه پورې ټول پاس کوي وی پیل څه ته وایي چې ماشوم سکول ته راغی دا په کامیاب دی دی چې سبق نه وایي دا د استاد نقصان دی سبق ورته نه ښیي دا د مور و پلار نقصان دی چې بیا سبق پې نه یادوي ماشوم به ولې سبق نه یادوي لګیی ورته لګیی خو پیل کول په 1400 کالو پورې عمر پورې پیل کول بالکل نشته دی او 1400 کالو نه چې ووړي دا وروس ماشوم او د سکول نه چې ځي پته راته شته د سکول په سکول کې پی ان نشته د جاپان په یو سکول کې چپړاسي نشته کلاس 4 بالکل نشته دا خدمت څوک کوي دا پرنسپل او استادان او ماشومان په خپله کوي اوبه به هغوی راوړي سکول به هغوی صفا کوي خاکروبي به هغوی کوي او بشتیتوب به هغوی کوي سکول به هغوی صفا کوي څوکیدار ضرورت خو شته نه باندې پکې او چې ماشوم راوځي که نه د یو ګاډي کې روان وم نو ماشومان په لین روان وي بالکل لین کې او استادان د سکول د ګیټ مخې ته ولاړو هغوی ورته خندل او دوی ورته لګیو لاسونه لقول وي دا ماشومان چې چوټي شي په لین کې به رواني ګډوډ نه لین او استادان به ورته مخامخ ولاړي په کور به ور دننه کوي او چې باران شي نو پلار مور ته ورته ټلیفون وکړي چې بچي پسې مړه شي او چې لرې وي نو په ګاډي کې بوځي او په ګاډي کې راولي دومره د ماشومانو بچو وي دا خو زموږ ذخیره ده د ماشومان دا بچي مونږ وریاد ساته خپلو بچو ته د مینې په نظر ونه کتل خو چې راشي چې شړق شي ستا هغه داسې ستا مور ستا خور نو ماشوم د کنځلو چل د مخې نه زده کړي مونږ تربیت ورنه ماشوم ته کنځل ښایو بوډا نیا به وایي چې نکې راشي د ماشوم راشه که نه بوډا راشه ای سړیه نو سی خورې ډېرې ښکلې خبرې زده کړې دي هله شابه بابا ته یې کنځلو ستا هغه داسې داسې کړي ستا هغه داسې داسې کړي نو بوډا یم دا جورابه مخ داسې وړاقی دا جورابه مخ دا زړه پوسکی چې دا وړو ته د کنځلو چل ښیي او بوډا چې دی زوړ اوښه هغه هم سر ولاقی زما نوسي خو څه ښکلې خبرې زده کړې دي نوسي کنځل زده کړې مونږ کنځل ورته ښایي بسم الله ورته وښایه کلمه ورته وښایه لا اله الا الله ورته وښایه درود شریف ورته وښایه د پیغمبر نوم ورته وښایه دا مونږ ته کنځل ښایي کنځل ماشوم ټس ټس غوبل هم پرې راغشتي او په درد ځوړې و ماشوم ولې وی
ادب کې به ساتي وال بنه کې زموږ په مدرسو کې بعضې داسې وي ماشوم راګیر کې نو دا بعضې اکثر بشیر جان نه خفه کېږي خو د عثمانزو په مدرسه کې یو نابینا حافظ و د عثمانزو نعمانیه کې محتمم صاحب مولانا روح الله صاحب خدای پاک دې وبخي بر هغه سره په کمره کې ناست وم او دې کې سړی راغی وي راشه وي ماشوم مړ شو یا خدای پاکه ما منډه کړې محتمم صاحب منډه کړې او د دې سرکي د علاقې د دغه یو ډاکټر صاحب و د انځر قلعه انورګل ډاکټر صاحب نوم راغلی و بره ناستو هغه هم را سره په منډه شو دغه څه کار اوس چې ورلو دارالحفظ ته اوس طالب په ځمکه پروت دی خرړار کوي او زګونه یې د خولې نه بیږي او چې کوم نابینا استاد و حافظ صاحب هغه سره هغه د وږو د ټکولو هغه لرګي سي پخوا چې په خلکو وږي ټاکول د کټ د بازو په شان یو لرګی دی او داسې داسې کېږي هغه لاس کې داسې داسې کېږي او سړی پروت دی هغه زګونه خوله کې دي ما یې پیر صاحب دا ولې وایي ما وی که پښو ده پیشو ما وی که پښو ده و د خدای بنده نو پیشو له دا لرګي رابره دا خو د کوټې لرو برو د کوټې چت هم کېنئ نو هغه چې څه اوچت کړی دی وایي ما وی که پښو ده نو د طالب دا سر پې لګېدلی په دا مازدیګر لګېدلی نو بیا هغه ډاکټر صاحب غریب پې اوچت یې کړی او څه چل ولې وکړه ماشوم بیا څه ګزاره وکړه نو زمونږ د مدرسو بعض استادان هغه هم که زما دا بیان اوري مهرباني دې وکړي والټکول دې نه کوي ماشومان را نږدې کې ښکل کې تنګي استاد دې خدای وبخي یاد دې مشرانو ته لالا یاد دې تا حاجي صاحب یاد دې تنګي استاد با زمونږ په دې تنګي جومات کې او دلته مې ماشومانو ته سبق خو الله دې په قبر انوار نازل کړي هغه به ماشومانو له غنځاخي ورکول کور به پخول هغه به ماشومانو پسې کور ته ته بچې سبق دراځه غونځاخي به یې ګرځول چڼې به یې ګرځولې ماشومانو پسې نینې به یې ورکولې ماشومانو له د نیمې تورنګزو واړه د تنګي استاد شاګردان مینه به کول باباجي زموږ خدای پاک دې وبخي څونه مینه یې کوله خلکو سره څونه محبت به یې ساته مینه وکړې خلکو سره او محبت وکړې مسلمانانو سره نو صاحب من 1400 کالو پورې به ماشوم د لسمه پورې چې رسېده نو پیل به پکې نو دې ماشوم به څه زده کړو شپږمه پورې 1400 پورې خبرې یو به جاپاني ورته ښوله خپله ژبه ښه زبردسته دویم به ورته څه ښول په سکول کې ترکاڼي به ورته ښوله ښایي ورته چې دې ماشوم بنیادي طور په کور کې سبا د شی خراب شي چې دې میخت والی شي دې رنده والی شي دې په عرب پرې کولی شي او دې ترخز والی شي د ترکاڼي ورته لواري ورته ښایي په سکول کې ورته زمینداري ښایي پټۍ به څنګه کوئ 1400 کالو پورې په سکول کې چې څومره ضروریات وي د ژوند ټولو ته ښایي نو هلته کې که د چا کړکۍ ماته شي نو د ترکاڼو ضرورت نشته خپله یې ول چل خولی دی که افسر دی او کار څوک دی د لوارۍ چل د ګلکارۍ چل د ټاټکي وړو چل د زمیندارۍ چل دا ټولو ته 1400 کالو پورې ښایي پرېږدي نه داسې ماشوم او بنیادي چې کوم تعلیم دی هغه مولا ورکوي نو 1400 کالو نه پس څه کوي واورئ مسلمانانو 1400 کالو نه پس 3 کاله بیا پې سپایانې شروع کړي که د غریب زوی دی د غریب او که د ملک د وزیر اعظم او د صدر زوی دی که د غریب زوی دی د زمیندار او د دیاړیمان او که د ایرپتی زوی دی 3 کاله به ټول په هغې ټټۍ صفا کوي لارې به پې صفا کوي لښتي به پې صفا کوي وایي د ملک خدمت وکړئ دا وایي ستا ملک ستا کور دی وایي چې د ملک دې ته به نه د ملک خدمت وکړئ نو دا ټول هلکان د 16 سال د عمر نه واخله 18 سال پورې دا 2.5 کاله یا 3 کاله تقریبا په دوی لیټرینونه صفا کوي ګندګۍ پې صفا کوي په دوی لښتي صفا کوي په دوی لارې صفا کوي په دوی کارونه کوي په ځای باندې چې یو دا دی چې د دوی د ملک سره شوق پیدا شي او دا پکې نه چې دا د خان زوی او دا د غریب زوی ټول به دا کار کوي تنخوا باقاعده هغوی به وظیفه اسکالرشپ پر باقاعده وله ورکوي نو چې 18 سال ته ورسېږي بیا یونیورسټۍ ته لاړ شي نو چې بیا هغه کم به پیل کېدل او کم کمزوري نو هغوی خپلو کارونو ته ور واچوي زمیندارۍ یا نورو کارونو تاسو مخکې نشئ چلېدلی او چې کم به قابلاني نو هغه بیا یونیورسټۍ کې اعلی تعلیم حاصلوي
او زمارونو الته بله لوبه ده بیا چې 18 سال ته ورسېږي یونیورسټۍ کې داخل شي دلته موږ څه کوو دلته موږ کاغذ ګرځو جي نوکري کله یو ممبر پسې کله بل ممبر پسې نوکري جي نشته نوکري او کوڅو کې منډې تړو دا شی هلته نشته هلته به سکول کې پرنسپل تاله راځي تا ته به نوکري کې کاغذ به راته وښیي هم به سکول وې او د سکول نه چې فارغ شې مازدیګر نو تا ته به 1 غنټه کار کولی شي که 2 غنټې که 3 غنټې د غنټې دومره دیاړي ده دومره کار دی کمپیوټر کولی شي بابوګیرت کولی شي بل څه کولی شي بل څه کولی شي بل څه کولی شي دا جابونه دي په پلان کې ځای نو که ته وایې چې دا ځای لرې دی نږدې به دله ګوري که ته وایې چې زه نشم کولی ښه سبا راته وایي دا نور دی دا نور دی نو تا به هله پرېږدي چې تا له د سکول د ټایم نه پس 1 غنټه 2 3 4 غنټې کار وګوري او به باقاعده تنخوا درکوي په هغه تنخوا به ځان هم پالې او په هغې به سکول تعلیم هم کوي بس تعلیم به خپلې پیسې چلی په 1 لاکو کې چې ته یو کور به داسې چې هغه د بچي خرچه ورکوي بس چې 18 سال ته ورسېد بیا پلار مور د بچي خرچه نه ورکوي برچې به ځان له پیدا کوي ځان له به تعلیم هم کوي او بس د پلار نه جدا شي بس مرغۍ والوته خبره ختم بیا مور او پلار د بچي پروا نه ساتي اکا دوکا په 1 لاک کې په 500,000 کې یو کورنۍ به فیملی وي چې یو ځای به اوسېږي نور بیا یو ځای نه اوسېږي بس به د یونیورسټۍ ژوند ته چې ورسېد دی به ځان له نوکري ولا هغې ورکوي بس د سکول استاد پرنسپل سار وختي به اشتهار راوړي دا نوکرۍ دي که څه چا پای کمه خوښوي هله شا به چې ورولېږي نو به سکول چې وایي فارغ شي څوک 1 غنټه کار کوي څوک 2 غنټې څوک 3 غنټې ښه زبردسته وه هغې د هغې پیسې وله ورکوي په هغې ځان هم پالي او په هغې باندې هغه د سکول او د کالج کار هم پوره کوي د مور پلار سره که یو ځای اوسېږي نو مور یې بری پلار او دې لاندې چت کې وي ځان له کوټه کې وي یو بل نه خبرېږي داسې خلک هم پکې شته ډېر پکې داسې دي چې زوی ته پته نه لګي چې زما پلار څه کار کوي زوی ته پته نه لګي چې زما مور څه کار کوي داسې پکې شته ناشنا راته ووایم چې ښځې ته پته نه لګي چې زما دا خاوند کوم ځای کار کوي او خاوند ته پته نه ما دا ښځه کوم ځای کار کوي بس سار هر یو په خپل موټر کې ځي خپل کار لو مازدیګره یو دی څوک د چا کار کې ګوتې نه وایي داسې عجیبه خلک دا یو ځای ژوند نشته مړه مونږ له خو اسلام دلته اوس د هغوی سوچ غلط طرف ته لاړ بچی چې 18 سال ته شو د مور پلار نه جدا شو خپل تعلیم به کوي ښځه ځان له پخپله کوي مور او پلار نه به ځان له چې د جینۍ خوښه کي او ځان له وادو کي پته هم نه لګي مور او پلار ته د تم پته نه ما مور او پلار ډېر کم پکې مور او پلار سره ملاویږي ګنې اړو مور او پلار ته ورته پته ورته نه لګي بس جدا شو د یو بل نه حکومت کورم ورکوي حکومت واده له قرضه هم ورکوي حکومت موټر له قرضه هم ورکوي حکومت دا ټول سیسټم ولا حکومت برابروي بیا قرضې دله درکوي بس د مور پلار نه ځان له شو دا زمونږ چې کم اسلامي ژوند دی مونږ له رسول الله مبارک کم ژوند را کړی دی په خدای قسم که دلته شته دلته ښه مزېدار د پلار بچي دي 8 انګیندې دي نوسان وسې دي ټول په یو شکري باندې ناست دي او په یو میز ناست دي ډوډۍ خوري دا په جاپان کې نشته نظري په لاس کې دی بلکل زور نشته دا په جاپان کې نشته که دا دې ورته ووایې چې مونږ خو ما ته یو ځل د افغانستان زما یو شاګرد و ما ته یو ځل نه څو ځله ټلیفون وکړه مولوي صاحب زما نیکه دی او تاله زه نمبر در کوم ستا مني ته ورته ووایه څه ورته وایي چې بیلم کې څه مطلب وایي مونږ د نیکه اولاد ټول په یو کور کې اوسېږو او خدای خبر چې 200 دي که څه 250 کسان یو ښځې او بچي او نوسي او انګیند او د ټول او بیلی نه چې نه بیلیږو به نه نو مې د دې څه مطلب بس وی ټول په یو ځای لګیا دي او ډوډۍ پخېږي او دسترخوان وغوړېږي او ټول په یو ځای خورو څوک لږه ګټي څوک ډوله وی لوی غم مصیبت کې اړېدلي مې دې ته سوچه بابا وایي دې ته سوچه بابا وایي نو دلته د نیکه اولاد پخوا خو به اوس خو خیر بیل شو دلته ښه مزېدار غونډ کښېني په دکان کې کښېني ګپې سوال نه پیدا کېږي په جاپان کې څوک یو بل سره ګپ شپ ولګي ټیپ کم دی هغوی سره چې ګپ شپ ولګي
کته وته وای چې مونږ خدا سه سار نمازیګر پوریزګار چې جمعات کې ناسو او پلاره کوسه کې او په بیٹه کې او بل سره غپې شپې لګو ولی وی کار نشتا دا کار نشتا تاسو کار نه کوي اوسګار یې دا شلته نشته بس یا کار یا خو خیر او خلاص سار بهر یو سړی په خپل موټر کې جو مازیګر برازي مونږ یو غټي او قسم په خدای شلی خو الحمدلله په یو کور کې لګیا او په یو کور کې ارسه پخېږي الته دا د پخلی نظام نشته چې په کور کې دنه دا فیملی کار دا چې ته په زرو کې او په شلو زرو کې یو کور کې داسې وي الته ټول زی بازار کې ځان له برګر راوالي وغه خوري بیا زی او چې راځي برګر براوالي وغه خوري او چې کور ته راځي بس په کور نه دی ودشي دا نشتا دا مونږ چې خمد اداره کټوي باندې کې او غوخه پکې ور واچو تور باټینګن لټس ور کې مرچکی و ټول وترا غون شي او چې غوخه وروړي نیمه خو ته خزه په سکه سکه خلاص کی دا شی نشتا التا دا شریک پراټه خوړل او ډوډۍ خوړل او لواګانې خوړل خدای کدا شتا دا شی ملته نشتا ما دې جون پوره تباشوي کم بختیار د دیو جنا غا ظالمان خودکشي کوي اگر سکون و اطمینان نشتا منگ تخو الحمدللہ چه تنگ شو نو منگ اللہ تپاسو نو خدای تا وجاڑو نو سکون پیدا شی منگ چه ستلی شو او سوکم تنگ کی سوکرا سر ظلم هم کئی نو جماعت تلار شو خدای تا پا رولا رولا وجاڑو یا اللہ نو تخیه کنا قبل سوکرا سر ظلم کئی نو لسپک شی سپکا ناغوی ظالمانو دا نشتا مونږ د خپل پیغمبر سیرت ځان ته رامخکې کو چې کماله تکلیف راغی د ما په پیغمبر هم تیر شوی دی نو لس پک شي مونږ قرآن ته کښېنو مونږ ذکر شروع کو مونږ درود شریف شروع کو د مونږ د زړه اطمینان پیدا شي دا شی په هغوی کې نشته دی ځان ځاني د زمانو او ټول کار یې په کتاب دی ګورې لکه زمونږ زمینداران خو په تجربه لګیا دي کنه الته ارس په کتاب دی که زمینداری کوي په کتاب به کوي یو کس لس او پنځلس او اتات او دو جیره به پټې سنبھالي لیبر مزدور نشته دا په ټیکټر سنبھالي پټې په ټیکټر اړای بوزغلې په ټیکټر کوي په ګوتو نه ټیکټر کې بوزغلې چولی عجیبه ټیکټر دی اگر رواني او مسړو باسي بوزغلې کوي مې بندي یو سړی مراکوس ک پلار باندې تلو بوډا سړی ټیکټر تناستو مې تراکوس کدا بابا چې راکوزم کا غالک ته مې تاسو ته کرسو کالو مې بابا رسو کالو د 500 یو کال خپلا سو جوړ پخپو جوړ غاخونه خط تکړه مې دا څه کوي دا او یو باړې و د شولې کړلې وي هغه پرې کولې دا ولې پرې کې بابا جی وې دا مرضی دي دا د نورو ته مرض لګي نو مې دې کې سم مرض دا خو کچري ولې پرې کې وې دا نور نه غټيږي دا پځه ودرې دا دانا وړه پاتې شو الکه مونږ چې غنم وړکو نو پکې نری دانه وی کوي نه دا خو مرضی نه ده زمون پروجو کې نری دانه وی کني دا خو مرضی نه ده کنه نو دا وړه پاتې شو دا نور نه غټيږي دا مرضی ده دا لرکوم دا مرض نور ته لګي روغون د باړې لري کی او دغه باړې بیا ګوره غو می ختم نه چي د غو پرمونه دی پکې اغه ته دا غیا نه چي نو دا خو مرضی ده غبر له خراب کی په به خراب کړه اغه خپل تیار ونده په بازار کې اخلي غور تا چي راشه وتا مې مون خو پروجو کې ډکرې ګړ پیسې ګټو او مونږ چې اوړه په ماشین په وو کنه خبرې وي تک سپین اوړه دي د میل او ډېر اعلی اوړه دي دا سپین پسې غنم خودم رسپین نی دا په پنجاب کې د روجو پکلی پکو انره ډکر روجا هغه پکې اوړه کوي او مېده کوي او پوړو کې د لګړای د مړه شګه څوک نه چي سړی ته کې شګه خو کرپ کوي دستا غاخونه رجی کرپار کی ته وګین دا پدې کې شګه چولې بهر کیف ارشی کې مون خلک ګډه کو کنه رښتیا وایي ها مون خدای منو مون رسول منو جنت تبزو کا خیری مون دا وایي جنت تبزو ګډه کو هغه ګړې مړې نه مړې
هندوانې څونه ګرانې اوهو په زرګونو یوه هندوانه خرڅېږي ورشه که نه چې په هندوانه باندې کوم زیړ داغي زیړ انا خرڅوي دا راکه زی ځان له خورم که زی ماته ویله مرضي ده یا د خدای بنده مرضي نه ده دا ځمکې سره لګېدلی زیړ داغ دی دننه ټیک ته وي دا مرضي ده ته څه کوې د پیسې در کوم 15 شپږ زره مانه واله د هندوانه راکړه وینه ته به ناجوړه شي انا خرڅوي په پټي کې ولا کاڼې راوبرئ نو ماته کې وي دا به دا حیوانات به وخوري دا مارغان به څه خوري چې دا مونږ ټول هر څه خورو نیمه میوه به په پټي کې پرېږدي او نیمه به وړي دا نیمه ولې پرېږدي دا چې دونه ګرانه ده وي دا مارغان به څه خوري او چې کمې ده کور بوټی دی دا املوک چې دی دا د هغوی خپل دغه بوټی دی دا قومي او داسې املوک نه دی زمونږ ستاسو په شان هغه که سته غمرو شو کې نو مزېدار نو صاحب دا املوک هغوی نه خوري وی په دې سپریګانې شوي دي او دا نه خورو ولې نه خورو وی دا به دا مارغان خوري دوی به څه خوري او چې د خپل باغ مې وی دا هم نه خوري هلکه ولې نه وی په دې ماشي مچان ګرځېدلي دي او په دې باندې سپریګانې شوي دي نو هغه به مارکیټ کې خرڅېږي نو چې لاړ شي او په کارخانه کې ووینځلی شي او صفا شي او په پیټو کې بند شي نو بیا په بیان نو زمونږه یو څیز داغي زمونږ او داغي په منځ کې فرق هغه څه دی هغه فرق زمونږ او داغي هغه دا دی چې مونږ ښکلې خشته ژوند تېرو مور پیژنو پلار پیژنو مشر ورور پیژنو تره پیژنو ماما پیژنو ترور پیژنو الحمدلله قدر کو عزت کو غم خادي کو هغوی دا زندگی نشته دا په یو لک کې به یو کور کې داسې وي مونږ چې پلار بوډا شي نو مونږ یې په شا ګرځو جومات ته وړو یقین په خدای او په طواف کې مې لیدلی دي چې بوډا مور یې په شا کړې ده او ګرځوي یې په کرسۍ کې دیکې ورکوي او پلار یې په شا کړې ده او په طواف کې ګرځوي هلته دا شی نشته چې پلار مور دی بوډا شو زوی ته پته نه لګي چې زما پلار څوک دی او څه شو زما مور څه شوه سرکاري ځای نه دي بس هغې ته یې بوځي هغه پلار هغه مور سرکاري ځای نه دی هغې ته یې بوځي بس هلته سپېتي میتي ورکوي او هلته تې سوخېږي داسې هم پکې شته چې هغه بوډا بار روزي رو په قلار قلار نو خوا کې ګاونډي ته وایي ور یې کولو کړي وایي که د ما دا دروازه کلم دا کولو دا کولو خو که زه بار دلته رونه وتم نو پیشه چې زه به مړ یم ګورې زما غم به کوي ځان له په کور کې پرتې مړه شي پته یې نه لګي که ښځه وسرې خو ټیلیفون به وکړي چې خاوند مې مړ شو او که ښځه یې مړه شوه نو خاوند به ټیلیفون وکړي او که کوم ځان له پراته دي څوک یې نشته مړه شي پته یې نه لګي زوی ته پته مو نه لګي زما پلار مړ شو که نه شو کم بچي داسې وي چې هغې ته د مور او پلار پته لګي او که زوی ته لاړ چېته او خودکشي مو کړه مور پلار ته پته ونه لګي زما هغه زوی څه شو مړ شو که جمدی دی او که سر انفرادي ژوند دی الحمدلله دا مونږ چې کوم ژوند تېرو داسې ژوند د بل چا نشته شکر الحمدلله که غریبي ده که مالداري ده ټیک ته دلته هم شته بې قدري د مور او پلار خو اکثر خلک د ماما د ترور د پلار د خور د مشر ورور قدر کوي عزت کوي او اسلام مونږ ته دا څیزونه ښودلی دي د انفرادي ژوند د پاقي په دې وجه نه هغې خودکشۍ کوي ځان له پراتي په سوچونو کې پراتی په فکرونو کې پراتی بچی داسې دي لکه مرغۍ چې بچي والوځي یا چرګه چې خپل بچي وشړي به داسې شي د بچو نه نی خبر بچی د مور او پلار نه نی خبر ځان له انفرادي ژوند دی بس خیر او خلاص هغې کې مړه شي داسې مې ما اورېدلی دي چې مور او پلار یې بوډاګان شي او د بچو یې خپل ځان له کور نه اوسېږي نو اکثر مور له په مرۍ ګوته کې ومړېږي او پلار له په مرۍ ګوته کېږي او مړی کېږي او ټیلیفونو کې راشي زما پلار مړ شوی دی هغوی یې بس هغې خخول مخول هلته نشته هلته سوځئ او سوځولو مدلو والا قصه نشته بټۍ دي د اور بټۍ په هغه بټۍ کې د غټ د اوسپنې صندوق ته هغې کې یې واچئ د یو طرف نه بل طرف ته ورتیر کړي او بس بیا یې ریره پرتی او قبرونه یې ګران دي صاحبه ما ته ارشاد حاجي صاحب الله تعالی دې ولا خیر او برکت ورکړي هغه راته وی چې دلته چې کم کاڼي د قبر جوړوي کم کاڼي دې تاوئ او د پاسه ږدي نو په 140 لکه روپۍ یو قبر جوړوي نو هغه ایرې کې راوړي نو اجتماعي د قومونو قبرونه نو هغې کې هغې ایرې اچوي
نو چې بل بیا مړ شي نو د هغې ایره روړي نه هغې کې هغه مچوي نو چې بل مړ شي نو چې هغه روړي هغه ایره په هغې کې اچوي دغه یو قبر او عجیبه بل رواج یې دا دی چې کم کور کې مړی شو که نه هغه کور ډېر ارزان خرڅوي به لیکې نوسي د یو عادت چې مړی شو په کور کې نو د 1 کروڑ کور په 10,000 خرڅوي بس هغې کې بیا یریږي هغې کې بیا دوی نوسي دا یو خپل زندګي او ژوند دی الحمدلله زما وروڼو دغه د دنیا زندگی خو د هغوی دا تربیتونه هر څه ورکوي خو کم شی کم مینه کم محبت او د زړه اطمینان چې موږ له الله او رسول ښودلی دی او په اسلام کې شته زما قسم دی ګورې دا بل دی نشته دا ډلې او دا اجتماعیت دلته نشته دا غم خادي دا ډېر کم دی یو بل سره 10-15 په یو ځای چې که چېرته خادي مادي وي یا چېرته مړی مړی وي دا قصې پسې نشته موږ خو الحمدلله په غم کې په خادی کې یو بل له ډوډۍ وړو یو بل سره ناستې کوو د یو بل تپوس پوښتنه کوو یو بل سره په ښو بدو کې ناستې کوو ګپې شپې لګو دا ګپې شپې د هغوی په قانون کې او د هغوی په دغه کې نشته دی بهر کیف د بامبوخیل د کندي د وارث خان مور وفات شوې ده الله دې مغفرت نصیب کړي الله یې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي او د سیدو د کندي د فوجي اپریشن دی دعا یې غوښتې ده الله دې ولا روغ صحت ورکړي الله دې ولا شفا ورکړي د قادر لاله رور اپریشن کړی دعا یې غوښتې ده الله دې ولا روغ صحت ورکړي او الله دې ولا د غمونو فتنو بیمارونو نجات ورکړي بعضې ملګرو خطونه رالیږلي دعا غواړي دا نور واقعات پرته انشاءالله بله جمعه وویم الله یې زموږ نه راضي شي الله یې زموږ ایمان نصیب کړي کم نعمت د ایمان چې موږ له خدای راکړی دی قسم دی دا د ډېرو خلکو نشته دا ډېر لوی نعمت دی چې مړه شي ختم موږ چې مړه شو نو موږ به انشاءالله الله سره ملاویږو موږ له خدای جنت راکوي خو زموږ د خدای ایمان نصیب کړي یو خبره مې ته کوله په زیارت راتلونکي زیارت تاریخ په 9 تاریخ په 400 کې په غازی ګل بابا چې کوم دغه دی دا ځای دی او چوک دی هغې کې د عالمي تحریک ختم نبوت د هغې جلسه ده لویه سطح باندې جلسه ده او د بار نه به علما راځي نو هغې کې تاسو ته ما ته هغوی وي چې ملګرو ته د دعوت ورکړه چې دا ملګري پای کې شرکت وکړي دعا وکړئ چې الله زموږ نه راضي شي الله د فتنو نه مو ساتي د آفتونو نه مو ساتي خدای چې څومره بیماران د روغ صحتونو شفا ورکړي قرضداران د قرضونو نه خلاص کړي د چا بچي نه خدای بچي ورکړي که د چا نارینه اولاد نه لا نارینه اولاد ورکړي یا الله ته زموږ نه راضي شي خدای لوی نعمت ترې راکړی د ایمان دا نعمت هم نصیب کړي الله ژوند او مرګ هم په دې ایمان نصیب کړي الله موږ ستا ذات منو ستا پیغمبر منو آخرت منو جنت منو دوزخ منو چې ستا پیغمبر موږ ته کوم څیزونه ښودلي دی الله زموږ ورباندې ایمان دې زړه نه منو خدای په دې ایمان ژوند او مرګ نصیب غواړي خدای د ایمان زموږ د نجات ذریعه وګرځي خدای دغه خلق تا نه مني تا سره شرک کوي خدای زموږ د توحید او د ستا د وحدانیت او توحید خپل عقیده نصیب وګرځوي الله د فتنو د دواړو جهانونو په امان کې وساتي کوم دوستانو چې دعاګانې غوښتي دعاګانې ولا قبول کړي او زما چې کوم دوستان هلته په جاپان کې راتلونکي جمعه کې د اسفارو ذکر کوم چې هلته زه کوم ځای ګرځېدلی یم نو چې کوم ملګرو هلته زموږ خدمت کړی دی خصوصا حاجی ارشاد صاحب داغه بچو او دارنګ نور مرګرو الله یې د خیر او برکت عافیت زندگی نصیب کړي تاسو الله دې موږ ټول خوشاله کړي خدای موږ ټول د بیت الله حجونو عمرو لبوت لګي برحمتک یا ارحم الراحمین